اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه سید جزفریده او دا اوس نن سبا چې کم مرض راغلی دی، وایرس به ورته وایو یا وبا به ورته وایو، نو مونږ ټولو ته دا پکار دی چې مونږ د خپل ګورمنټ سره، ځکه چې زمونږ ملک غریب دی، نو مونږ تم احتیاط پکار دی، ناکام پکار دی چې مونږ د خپل ملک ګورمنټ سره ناکام وکړو، هغې به هم کوي مونږ به وکړو، خو دا ځکه چې دا خدایي آفت دی او د خدایي آفت مقابله نه عوام کولی شي، نه یو ملک کولی شي او نه یو وزیر اعظم کولی شي، ځکه چې دا خدایي آفت دی. کم خدای چې په دې مرض کې څومره مخلوق وفات شو، مړه شو د کم ځای نه، نو دا د الله نظام دی، د الله خوښه ده، او خو دا دی چې احتیاط هر انسان ته کول پکار دی. او بل چې الله ته یو څیز منظوروي، که د یو انسان مرګ د وایرس نه لیکلی دی، هغه هیڅکله د هغې نه بچ کېدی نشي. دا خو زمونږ نن نظریه ده چې دا دغه ملک نه دغ ته لاړو، دی دې ته رالو، دی خوا لاړ، خو بهرحال بیا هم عقل و شعور هم انسان ته الله پاک ورکړي دي، نو خپل عقل نه هم کار اخیستل پکار دي. خدا الله پاک په خپلو قدرتونو باندې هر ځای ته رسوي، ځکه چې دا څوک رامنې کولی نشي، او الله چې کله د یو څیز یا په یو قوم یو آفت برپا کوي، نو هغه څوک ټل کولی نشي. د هغې د ټل کېدو طریقه کار څه دي چې قوم ټول خدای ته رجوع شي او د خپل رب نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړي او خدای ته رجوع شي. د یونس علیه السلام قوم واقع به تاسو ته یادوي چې با یونس علیه السلام په قوم باندې آفت رالو، ګرم بادونه راغلو، نو خيار قوم ټول خدای ته رجوع شو، راغله آفت ته واپس لاړ. نو دا زمونږ ټولو د ګناهونو او زمونږ د اعمالو وجه ده، ځکه چې کم حرامیتوب نه دی چې په مونږ کې موجود نه دی، کمه ګناه نه ده چې په مونږ کې موجوده نه ده، د وړو سره زیاتې، غلې، ډاکې، غیبت، کم داسې ګناه شته نه چې هغه په مونږ کې موجوده نه ده. دا خو د الله پاک احسان پکار دی، منل پکار دی، او په دې حال کې شکر پکار دی چې که اوس دا وایرس په هوا کې شامل شو، نو داسې مور راوړی شته چې دا منی کی، شته داسې څوک چې دا منی کی، که چېرې دا الله پاک په هوا کې شامل کړو، او یا داسې وکړو چې ته ټیسټ کې او ستا په ټیسټ کې دا اډو ثابتېږي نه چې دا د دې وایرس مریض دی، په ټیسټ کې د نه ښکاري، بیا به څه وکړې؟ نو د دې مونږ ته پکار دی چې مونږ د خپل رب فرمانبرداري اختیار کو او خپل رب نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړو، ځکه چې د الله پاک د ټولو نه زیاته خوشي د هغه په تلاوت کولو کې، د قرآن ویلو کې د الله پاک زیاته خوشي په هغې کې ده. نو زما ورونو عزیزانو، کله هم چې نن سبا حالات وګوره، بچي د پلارانو د والدین نه باغي، مخلوق د خدای نه باغي، نو چې دومره حتی یو قوم یو ګناه ورسي، نو دا د الله پاک شکر منل مونږ ته پکار دی چې مونږ په یو ځای بربادۍ نه، دا د الله پاک احسان دی په مونږ باندې. خو زما ورونو، دا یو 2 ورځې به ژوندی وي او یا به نه وي، ځکه چې انسان اسمان په غشو ولي چې څه یم خو زه یم، زه لا کوخان یم، څوک وایي زه دا یم پلان کوي. والله که هیڅ هم یو، قسم په خدای که مونږ هیڅ هم یو، ځکه د الله په مخلوق کې د یو خاپیرکو که څه بلاوه دي خوړلی او که لسی ته جوړه کړ، څه لانجې ته جوړه کړې وه، هغه دا ټول دنیا دغه یو خاپیرک د مقابلې نه ده. اوس خپله سوچه کوي، داسې د الله پاک دنیا مخلوق دی په دې ځمکه باندې چې څه موږ ته ښکاره دی، سپټ دی،
خو زمارونو یره پکار ده. اوس که دا وایرس د اوریځ نه د باران په شکل کې شروع شو، والله که ته ځان بچ کړی شي نو او بل زمونږ ملک دا ډېر غریب ملک دی، نو د دې سره عوامو ته هم دا پکار دی چې هغې د خپل ګورمنټ سره لاس خوا امدادو کې. ځکه سوچ دا پکار دی چې اوس آفت راغلو، خلک مري، کورونه وران شو، دنیا برباد شو او څه پکې لګیا دي. بل ورځ به په 1300 روپۍ باندې تروړه ده، دا په دې ده، دا په دې ده، نو لوټ مار شروع شو. نو په خپل اړه کې سوچ پکار دی، په خدای یقین وکړه چې دا خلک مونږ قیامت براغلی او دی به په دې کې چې د لوټ مار میاشت لکه څنګه روجه ده، نو د لوټ مار میاشت بس هر سیز ډبل ډبل هغه یو الکونو مور نه تپوس وکړو چې مور روجې ته څومره وخت دی. ناغې ورته وی چې بچې نور خو راته پته نشته، خو چې کله د روپۍ شی په 2 روپۍ شي نو پوه شه چې روجه ده، د روپۍ شی چې په 2 شي نو پوه شه چې روجه ده. نو دلته آفت راغله، هلته هغې د دې نه پیدا اخلي چې یاره راشه دا 200 بوجې په 1200 روپۍ که. نو دا قوم دی، دا نظریه ده، دا سوچ د الله د قهر و غضب نه یره پکار ده. نو زمارونو که زما په دې خبرو باندې یا داسې څه لفظونه وي یا داسې څه کوتاهي به کې زما نه شوي، نو زه د ټول امت مسلمانه معافي غواړم او الله پاک دې دا مرض په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي. دا به صرف او صرف د الله په رحم باندې ختمیږي، صرف د الله په رحم، او هغه هم چې الله مونږ نه راضي شي. سوچ پکار دی کم ښه د لور خورې څه نشته، د غریب مال قبضه کېدل د زمانو نه دا کم ناروا شروع دی. الله پاک مونږ ته صبر کوي. اوس هم د الله کروڑونه شکرونه دي چې زمونږ ملک ډېر بچ دی، او دا به الله پاک بچ ساتي د هر آفت نه. مونږ دعا به تاسو هم کوئ او مونږ به هم کوو. څومره هم چې د الله مخلوق دی، که هغه مسلمانان دي او که هغه مسلمان نم دي، خو د الله مخلوق دی، نو الله پاک ته په ټولو باندې رحم وکړي. الله پاک دې زمونږ نه راضي شي او په خپلو کړو ګناهونو باندې مونږ ته د الله نه معافي غوښتل پکار دي او د سوچ نه او د عقل نه بکار اخلو. ګوره ځکه چې مونږ په دې ډېر خوشحالېږو، نفرتونه پیلاوو، یو د یو سره نه لګي، بل د بل سره نه لګي، بل د بل سره نه لګي. الله پاک وی چې ستاسو نه لګي، زه به داسې ځان ته کم چې هر کس ته به دویم کس بلا جوړه شي. مونږ ته هر کس بلا جوړه ده، پلار ته زوی بلا ده، زوی ته پلار بلا ده، یار ته دوست بلا ده، چې داسې موبیل کی چې یاد بساته. نو دا وجه څه ده چې مونږ شعورونه محبت نه دی پیلاو کړی، د نفرت یو بل خپې وال خپه شو. نو دا ټوله دغه وجه ده. او اوس هم په مونږ د الله رحم دی، او که د دې نه مونږ په دې هم پوه نه شو نو مونږ به ډېر جاهله قوم. نو الله دې وکړي چې څومره مریضان دي، الله دې هغو ته شفای کامله لپاره د نیک عمل ورکړي. او کومو ملکونو کې په دنیا کې چې په کوم ځای کې هم دا مرض وي، نو پروردګار دې ته په خپلو قدرتونو باندې رفع کړي. ځکه چې مونږ ډېر عاجزانان یو، مونږ ډېر غریبانان یو، عاجزانان یو، بېوسه یو. مونږ د الله پاک د طاقت نه یو. دا خو چې انسان جوړي له 100 روپۍ ورسره لږ مالداري، بس اسمان بغشو ولي دا. او د یو خاپیرک د وایرسو د زور دا تمام دنیا نه ده. داسې ډېر مخلوق نور هم شته چې څه ځمکه کې لاندې د پندي صبر دي، څه لاندې دي. او بچکول نه بچکول دا د خدای د ذات کار دی. او الله چې کم سیز نه مقرر کړی، څومره ناکه بندې نمرود کړی وي. تاسو ته به د ابراهیم خلیل الله واقع یادوي
چې نمرود څومره پابندي کړې وې او الله پاک چې کله کول د هغه په کور کې د هغه په شاهي کمره کې هغه ابراهیم علیه السلام د پلار نه مور ته شفټ شو چې د پلار عمر 120 کالو د 90 کالو د هغه مور وه. چې الله یو څیز رالیږي الله پاک چې دا مرض په څو میاشتې کې ټولې دنیا کې خور کړو نو ولې الله داسې نشي کولی چې په دې هوا کې شامل کړي نو بیا به څه کوي؟ والله که هیڅ هم وکړو خو زما رونو دا مطلب نه دی چې کال 12 میاشتې پردي حقونه واها د خور لوري څه دی نشته مال دی ټول حرام دی هر څوک په حرامو طریقو باندې ګټه خورسکه او دغه کوه نو د داسې قوم بیا زموږ دعا به قبوله شي دعا به زموږ قبوله شي ځکه چې دی الله وایي چې د یو انسان په ګېډه کې آرام دی د هغه دعا زه سره اړو قبلوم نه نو بیا د الله نه یره پکار ده او الله دې وکړي چې څومره هم خلک او څومره هم په دنیا کې زموږ مسلمانان رونه دي او که هغه نور فرقو سره تعلق ساتي نو الله پاک دې د دې مرض نه ټولو ته شفای کامله ورکړي او نور چې کم ته بچ دي الله پاک دې ټول عمر بچ ساتي زما غوندې غریب او بېوسه انسان څه کولی شي دعا کولی شي نو دعا به کوو چې یا پروردګاره مونږ منو مونږ خپله هره ګناه منو هر زیاتې منو خو یا الله ته د خپل محبوب د خاطره مونږ جزانانو ته پکار نشي او نور چې دا کم مرض برپا شو نو یا الله د دې نه مونږ ته نجات راکړي تمام دنیا ته دعا کوو او تاسو هم دعاګانې کوئ او زیات 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 زور څه کوئ چې د قرآن تلاوت کوئ هر انسان ته پکار دی چې سار را پاسي 11 پیر بسم الله الرحمن الرحیم وایي او په خپل لاسو پوکوي په مخې راکاږي او کور نه وځي د الله په ذات یقین پکار دی زما د خدای په ذات قسمي زما خپل ځاني د خدای په ذات عقیده ده یقین دی چې ان شاء الله الله الرحمن چې الله کړي خیری مونږ به الله پاک بچ ساتي خو صرف مونږ نه یو صرف مونږ نه یو وایي چې صرف د خپل ځان خبره نه ده د تمام دنیا د تمام انسانیت خبره ده نو زما رونو بایګانو تیروي خو ژوند د ځان لپاره هر څوک وي ژوند هغه دی چې د بل لپاره تیر شي نو الله دې پکې خیر واچي او الله پاک دې زموږ نه دا راغلی آفت په خپل قدرت کامله سره رفع کړي او ټولو دنیا کې دې الله پاک دا مرض د الله پاک په خپل قدرتونو باندې الله تعالی پاک موږ ډېر عاجزانانو غریبانانو یا الله موږ ستا د طاقت نه یو مونږ هیڅ نه یو خو یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو ډېر بې انتهایي ګناهګار یو زمونږ دا خولې هم د دعا قابل نه دي پروردګاره چې مونږ تا ته دعا وکړو خو یا الله که دعا غواړو نو د هغه چا په مخ باندې غواړو چې د چا د مخ د خاطره تا دا جهان پیدا کړی دی نو یا الله په مونږ جزانانو باندې خپل فضل او رحم وکړي او دا زما دا خبرې دا وینا د کامل ایمان خاون چې یو په سینه کې ایمان د خدای په ذات عقیده یو یقیني دا باغه د اورېدو سره شیر کوي چې ټول امت مسلمه ته ورسي او هیڅ خفګان نه دی پکار خفګان ځکه نه دی پکار چې یو زوی دی چې د پلار نافرمانه دی او پلار غلط کار وکړو پلار یو سپېړ او هغه ته خفګان نه دی پکار نو مونږ باغیان یو دا زموږ د اعمالو وجه ده نو الله پاک دې بټولو باندې رحم وکړي او څومره هم چې تاسو واقع لیدلې وې دا خو دا آفت د نوح علیه السلام قوم باندې چې کوم آفت راغلو ځمکې به ښکته نه اوبه راوښکې او اسمان به د بره نه اوبه راوښکلې او د هغې باران
د اوبو د باران یو ساس کې د کویتور د غر نه غټو. نو داسې هغې کې هم ډېرو خلکو دا ځان ته سی بچا ټوپونه وپړسولو، چا لرګي وساسو په هغې ګېډې ور واچولې. خو هغه واقع خو بهرحال ډېره اوږده ده چې زه تاسو سره هغې بیان نشم کولی. خو بهرحال هغې کې هم داسې خلک وو چې په هغه طوفان کې م الله بچ کړو. څه وجه؟ د هغې په زړه کې د الله یره او د الله یاد او د الله په ذات یقین و. زما دې د خدای په ذات قسم وي، د خدای په ذات پوره عقیده ساته، قسم په خدای نه وایرس شته او نه څه شته، خو د خدای په ذات عقیده. اوس ګوره وایرس څوک ویني؟ چا لیدلی دي؟ څوک ویني نه. که ویني هم څه به ډېر دغه سره به ویني، څوک هم نه ویني. د یرې نه تاسو خیال دی هله به پلانکي سره د لاس میلاو کړه بیا بس ختم نه. نو دغسې چې څنګه ته دا وایرس نه وینې، داسې ته خو خدای هم نه وینې که نه. په دې وایرسو باندې مړکول څوک کوي؟ د خدای ذات کوي. نو داسې خو ته خدای هم نه وینې او خپله ګناه کوي. نو وجه څه ده؟ چې الله دې هغه ټیم رانیسي نه او مړ کوي دې نه او صبر درته کوي. الله پاک صابر بادشاه دی. نو الله دې پکې خیر واچي او الله پاک دې د ټولو ایمان سلامت کړي. او څومره هم چې دا بیان اوري د کامل ایمان مالک وي او په سینه کې ایمانی او د انسانیت جذبه پړ کی او د الله یره پړ کی، نو هغه به زما دا خبرې، زما دا وینا دا اورېدو سره شیر کوي. والسلام.